ښه راغلاست. د رانوتونکو نن بحث کې د شکایتونو په اړه څېړلو باندې خبرې کوو چې په دې وروستیو کې د یو شمېر ولایتونو کې د استیناف غوښتنې خبره کوي چې باید استیناف خواهي هلته وشي. پر همدې موضوع بحث لرو. بحث کې مو بلنه ورکړې ده د فیفا وایند اغلې سمیره رسد. اغلې رسد ستړې مه شئ. ښه راغلاست خپرونې ته. مننه. سلامت اوسئ. اغلې رسد پیل به له دې وکړي چې څه دي چې لا هم د شکایتونو کمیسیون یې له خنډ سره مخ کړی دی. د دوی کارونه ځنډني شوي دي. ستاسو معلومات څه دي؟ رښتیا دغه کارونه ځنډني شوي دي که نه؟ تر اوسه چې زموږ همکاران هلته شتون لري او له هغوی د کارونو نه نظارت کوي، خو د شکایاتو کمیسیون د قانون او طرز العملونو پر اساس حرکت کوي. خو بیا هم زموږ پیشنهاد هغوی ته دا ده چې باید هغوی د قانون او طرز العملونو پر اساس هغه موده چې هغوی ته ټاکل شوي دي د همغه ټاکل شوې موده پر اساس خپل کار سرته ورسوي او خپل تصمیم ابلاغ وکړي. او همدارنګه سربیره له دې چې هغوی باید ټایم او ټاکل شوې موده په نظر کې ونیسي، باید خپل دقت او هغه مواد چې د قانون او طرز العملونو پر اساس ذکر شوي دي د هغه پر اساس خپل تصمیم د ټولو شکایتونو چې ټاکنیزو ډلو هلته ثبت کړي دي د هغوی پر اساس خپل تصمیم وړاندې کړي او ښه د قانون او طرز العملونو پر اساس رسیدنه وکړي. او هلته چې همکاران شتون لري د هغوی کارونه تر لږ تر زندو مخامخ دي، یعنی سستی پکې موجوده ده. موږ غواړو چې هغوی دا روان سری وکړي او ځکه چې هغوی ته کم موده پاتې شوي دي تر اوسه او خپل نهایي تصمیم باید د ټولو شکایتونو په اړه اعلام کړي. لکه څنګه چې تاسو خپل امر ته اشاره درلودله چې د شکایتونو کمیسیون غواړي له دقت څخه کار واخلي، نه له سرعت څخه. چارو ته یې په کتو، د دې کار ته په کتو روغتیا دلته له دقت څخه کار اخیستل کیږي؟ د هغوی همکاران چې په ولایتي دفترونو کې خپل تصمیم ابلاغ کړی وو د قانون پر اساس هغه موده چې هغوی ته ټاکل شوي وو د هغه پر اساس خپل تصمیم او اعلام کړ او خپل گزارش د شکایاتو مرکزی دفتر ته وسپارل. خو بیا هم هغوی یوې موده چې هغه ټاکل شوې موده خپل په نظر کې نیولې وو، خو بیا هم د هغوی په کارونو کې دقت نه وو ځکه چې د ټاکنیزو ډلو د هغوی تصامیم د ټاکنیزو ډلو د قناعت وړ نه ګرځېدلی او له همدې امله د شکایاتو کمیسیون مرکزی دفتر د یو اوچت رقم استیناف غوښتونکي شکایتونو مخامخ شول او ټاکنیزو ډلو خپل شکایتونه د شکایاتو کمیسیون په مرکزی دفتر کې ثبت کړ او استیناف غوښتونکي شول. اوس هم دغه استیناف غوښتنې ته راځو چې په یو شمېر ډېرو ولایتونو کې د استیناف غوښتنې خبره مطرح شوې ده چې باید استیناف غوښتنه وشي. شکایتونو ته په کتو یې رښتیا هم دومره مسله جدي ده چې باید استیناف خواهي وشي؟ کله چې د شکایاتو کمیسیون د هغوی ولایتي دفترونه تصمیم نیسي هغه نهایي نه ده. ټاکنیزو ډلو کولی شي چې خپل اعتراض وړاندې کړي او استیناف غوښتونکي شي ځکه چې د شکایاتو کمیسیون دفتري ولایتي دفترونه هغوی د قانون پر اساس تصمیم نیولی وي، خو مشکل دا و چې په 2 ولایت په 3 ولایت د هغوی برخورد یو له بل سره توافق نه درلوده، یو له بل سره همغږي نه درلوده ځکه چې په یو قضیه کې په یو ولایت کې یو تصمیم ابلاغ شوی وو، په بل ولایت کې بل تصمیم د همغه مشابه کیس په وړاندې متفاوت تصمیمونه نیول شوي وو. له همدې امله دغه ټاکنیزو ډلو استیناف غوښتونکي شول او خپل شکایتونه د شکایاتو کمیسیون په مرکزی دفتر کې ثبت کړ. اوس داسې هم ویل شوي دي چې همدغه د استیناف خواهي په برخه کې دوی آمادګي نیسي تر څو باید پرېکړه ونیسي. فکر نه کوئ دغه استیناف خواهي ابتدا چې دوی د پرېکړو لپاره آمادګي نیسي دا به یو ډول د وخت ضایع کېدل وي، نور به هم له وخت ضایع شي. هغه کومه تقویم چې د شکایتونو کمیسیون ورته ټاکلی دی په دې اساس باندې به دوی مخته لاړ نه شي، وخت نه ضایع کېږي؟ نه، هغوی مجبوره ده چې هغه شکایتونه چې هلته ثبت شوي دي او هغه ټاکنیزو ډلو چې استیناف غوښتونکي شوي دي هغوی باید د هغوی اسناد د شواهدو او اسنادو پر اساس چې هلته ثبت کړي دي هغه مطالعه وکړي، هلته تحلیل وشي، بررسي وشي، څېړنه وکړي، بیا پس له هغه نه خپل تصمیم ابلاغ کړي ځکه چې د هغوی تصمیم بیا نهایي ده. د شکایاتو کمیسیون مرکزی دفتر کله چې تصمیم نیسي باید له دقت نه کار واخلي او د قانون او طرز العملونو پر اساس خپل تصمیم وړاندې کړي، ابلاغ وکړي تر څو چې د هغوی تصمیم د
ټولو ټاکنیزو ډلو د منلو وړ وګرځي او همدارنګه د هغوی تصمیم نهایی ده. د هغوی تصمیم لکه ولایتي دفترونو نشته ده چې هغوی د هغوی تصمیم بیا نهایی نه دي او کولی شي بیرته ټاکنیزو ډلو خپل اعتراض وړاندې کړي او استناب غوښتونکي شي. کله چې مرکزي دفتر د شکایتو کمیسیون خپل تصمیم وړاندې کړي نو هغه نهایی ده او باید له ډېر دقت سره کار واخلي د شکایتو کمیسیون، ځکه چې د هغوی پریکړه باید د ټولو ټاکنیزو ډلو له طرف نه د قناعت ول هم وګرځي. دغه استنافقایي چې شوې ده ستاسو په نظر ډېر زیات شمېر یې په ولایتونو کې د استنافقایي غوښتنه کوي که نه دلته په مرکز کې هم د هغه کوم مخکښ ټیمونه چې د دوی غواړي چې باید استنافقایي وکړي؟ دغه استناب غوښتونکي قضایه هغوی ده چې یو ځل هغوی په ولایتونو کې خپل شکایت ثبت کړي وو. کله چې د شکایاتو کمیسیون دفتري ولایتونه خپل تصمیم ابلاغ کړ د هغوی د قناعت ول نه ګرځېده، ځکه چې هغوی مشابه کیسونه پر څو درې څلور او پنځه ولایاتو کې ثبت کړي وو او د شکایت کمیسیون له دفترونو نه هلته دوه او درې برخورد شوي وو. همدغه برخوردونه چې په یو ولایت کې لکه چې رد شوي وو په بله همدغه مشابه کیسونه په یو ولایت کې معجه بلل کېدل، په بله ولایت کې رد شوي وو، په بله ولایت کې باطل شوي وو او په بله ولایت کې د هغه د بیا شمېرنې دستور ورکړل شوی وو. له همدې امله د ټاکنیزو ډلو استناب غوښتونکي شول او هغوی غوښتل چې د شکایاتو کمیسیون دفتر مرکزي دفتر باید د هغوی د شکایاتو چې هغه د اسنادو او شواهدو پر اساس دي باید ډېر دقیق او محتاطانه تصمیم ونیسي تر څو چې د هغوی قناعت هم حاصل شي. که چیرې دغه استناب غوښتنې په تړاو باندې پرېکړې کېږي ستاسو په نظر څه ډول پرېکړه باید وشي چې ټولو ټاکنیزو ډلو ته هم د قناعت وړ وي او داسې یو پرېکړه وي چې ولس یې ومني، دغه ټاکنیز ټیمونه یې ومني او د شکایتونو کمیسیون په دې بریالی شي بالاخره دوی ته قناعت هم ورکړي؟ هیله لرو چې د شکایاتو کمیسیون د هغو شکایاتو چې د هغوی د اسنادو او شواهدو پر بنسټ دي او هغه خپل شکایات مستند کړي دي او هلته د شکایاتو کمیسیون ثبت شوي دي یا هم استناب غوښتونکي شوي دي دغه د ټاکنیزو ډلو باید د قانون او طرز العملونو پر اساس څه چې د قانون او طرز العملونو پر اساس هغوی ته ښکاره شوي دي واضح شوي دي د هغه پر اساس عمل وکړي او خپل تصمیم د همدغه قانون او طرز العملونو پر اساس ونیسي. هر تصمیم او هر فیصله چې د قانون او طرز العملونو پر اساس وي د ټولو خلکو او همدارنګه د ټولو انتخاباتي طرفونو د منلو ول ګرځي او همدارنګه د هغوی قناعت هم حاصل شي. 300,000 رای چې موږ تاسو ډیر زیات پر همدغه میز باندې بحثونه پرې کړي دي خو لا هم نتیجه نه ده روښانه شوې. ولې 300,000 رای برخلیک نه معلومیږي یو روښانه دریځ دی 300 رای پر وړاندې نه واضح کیږي چې بالاخره ټاکنیز ټیمونه هم د دوی قناعت ترلاسه کړي چې دغه 300 رای په تړاو باندې واضح دریځ روښانه شته. رښتیا هم همدغه 300 رای برخلیک ټاکونکي د قناعت دا ډول بهانه ده چې د بهانې په اساس ورڅخه کار اخلي. بدبختانه دا جنجالي آرا تر اوسه له هغه وخت چې د شکایت د ټاکنو کمیسیون دا جنجال پورته شو د ټاکنو کمیسیون او همدارنګه د ټاکنیزو ډلو ترمنځ تر اوسه دا جنجال حل شوی نه دی او تر اوسه دا دوام لري. هیله لرو چې د شکایاتو کمیسیون یو مشخصه تګلاره وړاندې کړي چې د هغې پر اساس د دغو آرایي جنجالي آرا سرنوشت معلوم شي او د هغوی پرېکړه هم او د هغوی تصمیم هم د قانون او طرز العملونو پر اساس وي نه د ټاکنیزو ډلو په غوښتل او نه هم د هغوی په فرمایش، ځکه چې د ټاکنیزو ډلو دا حق نه لري چې د آراو په سرنوشت کې تصمیم ونیسي او د ټاکنیزو ډلو او د شکایاتو کمیسیون او همدارنګه د ټاکنو کمیسیون پر وړاندې خپل فرمایش مطرح کړي. دا د شکایاتو کمیسیون اوس صلاحیت ده چې هغوی د قانون او طرز العملونو پر اساس خپل تصمیم ونیسي او یو مشخصه تګلاره ښکاره. هغه رسا ډېر زیات پوښتنې چې باید ولس ته ځواب شي. اوس په دې وروستیو کې داسې اندېښنې هم شته ده چې ګواکې ټاکنې په لومړي پړاو کې به ګټونکی ونه لري، دا به دویم پړاو ته ځي. که چیرې
چې دغه شکایتونه وڅېړل شي په ټاکنو باندې به اغېز کولی شي رښتیا هم د دې امکانات شته چې باید دویم پړاو ته ټاکنې دې ورشي؟ دا ډیر پیش له وخته ده چې موږ له دویم پړاو انتخاباتو یا ټاکنو په اړه خبرې وکړو، خو د قانون او طرزالعملونو پر اساس دا ښکاره شوي دي کله چې لومړی پړاو نتیجه نه ورکوي او هغوی هغه مشخصه فیصدي پوره نه کوي نو ځي دویم پړاو ته. خو تر اوسه د شکایاتو کمیسیون خپل نهایي تصمیم ابلاغ کړی نه دی چې د هغوی تصمیم پر اساس موږ دا قضاوت وکړو چې انتخابات یا ټاکنو دویم پړاو ته ځي که نه. ډېر زیاته مننه ژوندۍ صاحب غلې رسته چې خبرونه راغله. هیله کوم.